لوی امپراتور احمد شاه بابا او د افغانستان بنسټګر چې د امپراتورۍ لمن یې د سویلي لوري څخه تر هند لویدیځ خواته تر اصفهان او د شمال خواته بیا تر بخارا پورې غځولې، خو اوس یې په کور کې څوک نه اوسیږي او کور یې د مسؤلینو او چارواکو د بېغورۍ له امله په بشپړ ډول په کنډواله بدل شوی. د لوی امپراتور احمد شاه بابا کور د کندهار ښار د لومړي سمت اړوند د سدوزو په کوڅه کې موقعیت لري. د معلومات له مخې دا کور خپله د بابا په لارښوونه په 1172 کې د فني او تخصصي کارګرانو په مټ په بخارایي بڼه جوړ شوی، خو د هغه تاریخي کور چې په شاوخوا 6000 متره کې یې څو ودانۍ جوړې دي په تیرو 20 کلونو کې هیڅ پاملرنه نه ده ورته شوې. دغه کور چې څه کم 300 کاله تاریخي مخینه لري 9 میاشتې مخکې استملاک سو او اوس یې کندهار ښاروالي ساتنه کوي، خو د دولت د بېغورۍ له امله په کنډوالو بدل شوی. د دغه کور زیاتې برخې له تخریب وروسته د بابا د لمسیانو لخوا په سیمېټو ترمیم شوې، خو نورې ودانۍ یې بشپړ نړول شوي دوکانونه او عصري کورونه پرې جوړ شوي دي. خو خبره دلته ده چې د قاتلینو، فاسدینو او تش په نامه اتلانو مقبرې وځلول شوې او میلیاردونه ډالره پرې مصرف شوه، خو د لوی امپراتور احمد شاه بابا کور په دې خراب وضعیت کې دی. تر اوسه نه ولایتي او نه هم مرکزي ادارې په دې تړاو څه ویلي دي.